نن په ټوله دنیا کې د دې خبرې شهرت دی او دا بیانیه جوړه شوې ده، یو نریټیو جوړ شوی دی چې مسلمانانو زوال موندلی دی او ډېر حده پورې پکې حقیقت هم ښکاري. په هر میدان کې مسلمان د خپل عظمت او د خپل ترقۍ ټول چې څومره اسباب هغه د لاسه ورکړي دي او دا ټول هر څه یې کوپر تفریخي دی او ځان ورته یو انتهایي بې بس د دنیا کې چې د ده نه بې بس بل څوک نشته او دی چې څومره څه واقعات کیږي نو د هغې جسټیفیکیشن چې دی کوي، جسټیفای کوي په دې چې دا خو د امریکې سازش دی او دا خو د امریکې د شوې منصوبه بندي ده. او چې کوم د هغه طرف نه څه کېږي که نه، څه واقعات، حملې، سازشونه، کاروایانې، نو چې کوم هر څه کوم څه امریکې کړي دي، یعنې زموږ دشمن چې کومه کاروایي کړې ده نو د هغې د جسټیفیکیشن دپاره هم دغه یو سبب پوره ده چې دا هغه کړې ده نو خیر دی، دا خو به کوي. د دې نه لوی د ذلت بله نښه خو نشي کېدی. سړی چې د خپل دشمن ټولو کاروایو ته ټیک ووایي او د هغې په جواب کې خپل یو حرکت هم نه کوي او که څوک د حرکت خبره کوي نو هغه ته غلط وایي او که څوک د دې په جواب کې د ګزار او د مقابلې او د جنگ فیصله کوي چې بدل اخلمه هغه ته دهشتګرد وایي. او دشمن چې څنګه کاروایانې کوي نو دشمن ته زه وایم چې ته یې ولې کوې خو زه به یې پخپله وکړمه که نه. بهر په معاشره کې ستا د بچو دشمني څوک ستا دشمن دی، ستا د بچو دشمن دی، نو خطره ده چې ستا دا بچي مړه نه کي. نو پلار خپله چاړه راولي او په خپل حلال کې چې دشمن یې وجني بیا به راته مشکل پیدا کیږي، مسله به جوړیږي. نو ښه دا نه ده چې زه یې په خپله مړه کړم او قتل یې کړم او حلال یې کړم. د یو قوم د دې نه غټ ذلت خو بل نشي کېدی که نه، د دې نه لویه کمزوري دا کمزوري او ذلت چې شروع کېږي که نه دا په دې لویه پیمانه باندې دلته نه دی، دا چوستې وسینې د دې دلته مخامخ علاج نه کېږي. مخامخ خو در باندې هغه غالب شوی دی، مخامخ خو هغه اسلحه او د هغه قوت او د هغه ټول طاقت په تا باندې ډېر دی اوس، نو ته د هغه مقابله اوس نه شي کولی. د کوم ځای نه چې زوال شروع شوی و هغه ځای له به ځې، هغه بنیاد به ټیک کوې. د کوم ځای نه چې وینه وړمبنۍ حمله کړې ده هغه وړمبنۍ سورې به ټپول غواړي. کوم ځای باندې چې سیلاب راشي که نه یو بند وشلېږي او خلک ډوبول شروع شي، غرق کېده شروع شي، نو دا خلک د غرق کولو نه بچ کول هم یو کار دی، لیکن د دې نه اهم کار دا دی چې هغه سورې بندول غواړي چې نورې اوبه نه راځي، دا چې څه کوم ډوب دي دا به مرسته